الله رب العالمین دین اسلام زنانې ته ډیر بلند و بالا مقام ورکړي او د زنانو په اسلام او په دین کې ډیر غټ کردار دی. علما لیکي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په صحابو کې چند صحابه کرام هغه ډیر د کردار د علم والاو، د رسول الله ډیر احادیث یې نقل کړي. په هغو کې یوه حضرت عایشه 6,000 زیات احادیث د رسول الله مبارک د خولې څخه حضرت عایشه نقل کړي دي. سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله د مبارک خولې څخه مې دا خبره واورېده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې معامله کې داسې وفرمایل، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار داسې کاوي ان تر دې چې فقها غټ غټ مفتیان صحابه، ماهر د فتوا صحابه، هغه ته چې به یو مشکل مسله راله د نبی کور ته حضرت عایشه کور ته به راتلل. اما جی مورکي ام عایشه د نبی علیه السلام بیبیګانې د ټول امت زموږ ستاسې مندې دي، بلکې تر خپلو مندو لا موږ ته قابل احترام دي. اما جی مورکي په دې باره کې ته څه وایه د پیغمبر علیه السلام؟ حضرت عایشه به هغه جواب ورکړي چې صحابه به حیران سو. افسوس نن دا دی چې موږ په خپل اولادو باندې، په خپلو بچانو باندې، په خپلو لوڼو باندې هغه یا خو د زنانو ته زه اریان یم، یا د لاس و د ستنې کار په زده کي، چنې کې زده، یا پخلی و دیګ په زده کي، بس لکه دا چې د دې یو ذمواري و ډیوټي. الله بندې په خپل لور باندې دین زده که، قرآن زده کړه. دا یوه بچی به د خپل ټول اولاد تربیت به کوي. کله چې زنانه دینداره سوله حتما به په کور کې دین راځي، او کله چې زنانه بی دینه سوله که هر څومره د ولی او د شیخ کور وي چې زنانه کې دین نه وي په هغه کې به بی دیني خامخا راځي. زنانه چې دینداره سي او د زنانې په دین اسلام کې ډیر غټ کردار دی. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې حضرت عمر لا اسلام نه راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د دین چلاوي، نو دا مشوره وسوله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه چې د دې مرګري ورځ تر بلې ورځې زیاتیش، صحابه زیاتیش، داسې به څوک وي چې د دې محمد رسول الله قتل وکي، دا پیغمبر نعوذ بالله قتل کی. حضرت عمر رضی الله عنه لا مسلمان سوی نو، هغه خپل توره راواخیستله، بیا وویله چې د محمد رسول الله نعوذ بالله قتل په ما ورسېد، زه کوم. په لارې را روان دي، یو سړی ورته وایي عمر چیرې ځې؟ وایي ځم دغه نعوذ بالله محمد د دې قتل پسې روان یم چې د دې سر قلم کړم. هغه ورته وایي ولې د نبی علیه السلام قبیله بنو هاشم یې ور وښول، دغه څه بې فکره هغه به تا د غی پرېږدي، دا مسلمان سوی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دی معلومیږي چې ته د هغه دفاع کوې، ته هم مسلمان سوی، ته هم بېدینه سوی، نو راسه چې اول ستا سر قلم کړم. وی حضرت عمر توره باندې راواخیستله، اوس هغه صحابي وژني. هغه ورته وویله ول عمره لږ کرار کښېنه، ته یې وار د خپل کور حال واخه، ستا خور مسلمانه سوې ده، ستا خور اسلام راوړی دی، زما دفاع زما هغه پرېږده. وایي دا خبره چې عمر واورېده، جوش و جذبه دومره سو چې هغه سړي هغه یې پرېښوی، کور ته رالی، د خور کور ته دروازه یې ور وټکوله. اخښي هغه مسلمان سوی دی، قرآن وایي دواړه، د قرآن اواز یې واورېدي، لږ غوږ ونیوی، نو دروازه یې ور وټکوله. هغه د قرآن اواز چې واورېدي نور په غوسه سو، دروازه یې وټکوله، خور یې دروازه ور خلاصه کړله. اول یې داسې څاپېړه په دې مخ باندې ورکړه چې د هغه د مخ څخه وینې روانې سوې. خور ته وایي وایي بدبختي ته خپل دین و مذهب دې پرېښودي، ته مسلمانه سوې. هغه اخر د عمر خور وله، دا موږ خلک وایي زنانې هېڅ نشي کولی، د ښځو نو څه، د ښځو به نو څه دغی. څومره کردار چې د زنانو دی په اسلام او په دین کې، نارینه هغه ته رسېدی نشي. هغې ورته ویل عمره په دې وجه ته ما وایي چې ما اسلام قبول کړی دی، که ته د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم، لاس دې آزاد، ما لا اله الا الله ویلی دی، زه مسلمانه سوې یم،
چې څه دې په وس کېږي وایه که زما دې په رب العالمین قسم وي که زه هغه دین چې زما زړه ته الله اچولی دی که زه پرېږدم چې عمره ته د خپله خور ټوکړه ټوکړه کې یوه ذره مې په توره باندې کې د دین اسلام څخه به زه یو قدم شاته نسم. عمر چې د خور وینې ولیدلې د هغو بهادري یې ولیدله بیا ورته وویله فورا الله رب العالمین په زړه کې یو کیفیت ورته راوستی. ول هغه وایي مې چې قرآن هغه ورته ول هغه مې قرآن وایي هغه زموږ پر محمد رسول الله باندې د اسمانه را نازل سوی کلام دی هغه پاک کلام دی هغه مې تلاوت کوي. وی عمر ورته ویله ته راوړه زه وګورم. اخور ورته وایي دا موږ خلک وایي زنان هېڅ نشي کولی څومره کردار چې زنانې په دین کې لري خو افسوس چې زموږ په زنانو باندې نه نور تعلیمونه لګیا دي نور تربیتونه ورکوي زموږ په کورو زموږ په زنانو سوچونه نور دي. دینداره کورنۍ نو دا چې مور ولور ته وایي زویه د ستنې کار زده که خامکدوزي زده که او کالي زده که او سالن زده که او الله بندې د محمد رسول الله امتی ده دا زنانه دا به په میدان محشر ځي دا به قبر ته ځي د هغه مور څه زه پوښتنه کوم چې ته خپلې لور ته دا شی ښیه ته خپلې لور ته دا ولې نه وایه چې بچیه چې قبر له ولاړ سي هلته ستاسو دا پوښتنه نه کېږي چې کپړې دې زده وې که یا هلته ستاسو دا پوښتنه نه کېږي چې سالن دې پخولی سو که یا هلته ستاسو دا پوښتنه نه کېږي چې پلانی رسم و رواج دې زده و که یا هلته ستاسو پوښتنه دا کېږي من ربک ای خورکۍ ای بچي ستا رب څوک دی ستا پروردگار څوک دی. د امت زنانې باید موږ نن په دې پوه کړو خپلې مندې باید په دې پوه کړو چې مورکۍ دا زما خورکۍ ته دا زما لورکۍ ته خپله زنانه خپله بیبي په دې پوه کړو خپلې زنانې ته ووایه چې دا بچی په دین خبره کړه. په قبر کې د دې پوښتنه نه کېږي چې د نجلۍ سالن زده و که نه ډوډۍ پخولی زده و که نه هغه موږ دا نه وایي چې نه دې زده کوي زده دې کړي لیکن دین مقدم دی دین د ټولو څخه مخته دی. په قبر کې دا د نجونو څه پوښتنه کېږي د زنانو څه چې ډوډۍ دې پخولی سوه که یا کالي یې ګنډلی سو که یا. په دې وجه تاسو ته هم وایم د خپلو زنانو ته ووایه چې خپل بچیانې خپلې لوڼې هغه په دین آباد کړي دین په زده کړي دین د الله دین په زده کړي. حضرت عمر رضی الله عنه چې د خور دا جواب واورېدی ویل ای عمره دا توره چې د په لاس کې ده دا تیره ده آزاد یې چې د عمره که ته د خطاب زوی زه د خطاب لور یم په محمد رسول الله مې ایمان راوړی دی بدن مې ټوکړه ټوکړه که زما دې په رب العالمین قسم وي که زه د خپلې خبرې سه یو انچ شاته سم. زنانو کې داسې استقامت هم شته داسې خبرې هم پکې شته. حضرت عمر چې د خور دا مردانګي ولیده د زنانې دا دومره غیرت یې ولیدی بیا ورته وایي وایه ښه خورکۍ تاسې کم کلام وایي هغه ماته راکړه. خور څه ورته وایي زموږ هغې نه مشر ورور او کشره خور وایي عمر پر مشر و وایي هغه ورته وایي عمره ستا بدن ناپاکه دی هغه ډېر پاک کلام دی هغه ته بې اودسه سړی بې غسله څه کوې بې اودسه سړی لاس نشي وړلی ته به ځې غسل خانه کې به غسل کوې ځان به صفا کوې بیا به راځې هغه کلام ته به لاس ور وړې. دا موږ خلک زنانې نظر اندازه کړي. که معاشره جوړول غواړي په زنانو محنت وکړي په زنانو باندې دین زده کړي په خپلو بیبیګانو باندې په خپلو مندو باندې په خپلو خوندو باندې په خپلو ورېرو باندې په خپلو خورزوګانو باندې په خپلو نجونو باندې دین زده کړي الله په وپېژني بیا ته وګوره چې دا معاشره څنګه الله رب العالمین سموي. په تاسو کې راځي د جمعې کې یو ځوان دی هغه راته وایي مفتي صاحب چې بیان شروع شي بس کور والا مې سم لکه را سره دښمنه داسې هر ساعت کوي وځي نه وځي بیان شروع دی نو ته جمعې له ولې نه ځې بیان شروع دی ته جمعې له ولې نه ځې. وایي مفتي صاحب اوس چې ستا بیان شروع شي یا اذان وشي یا وخت شي زه وایم چې اوس خو دا بیا راته شروع کېږي فورا مې لا وختي مې لا غسل وایي د غسل و هغه وختي لا کړي بیا راسم جمعې لمانځه له راسم. دا د دینداره زنانې کردار دی.
په خپلو زنانو باندې هغه د دین محنت وکړي. کله چې زنانه دینداره سي بیا به معاشره سمیږي. حضرت عمر ته خپله خور وایي عمره ستا بدن ناپاک دی، هغه ډېر پاک کلام دی، هغه ته بې اودسه او ناپاکه سړی لاس نسي وړلی، در څو دې غسل نه یې کړی عمره ته هغه ته لاس نسي وړلی. عمر رضی الله عنه ورلی غسل یې وکړي چې راووتې نو کلام یې ووایي. قرآن کریم دا سوره طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. دا آیتونه چې څو آیتونه وویل حضرت عمر رضی الله عنه هغه بدل سو. بیا وویل چې دا محمد رسول الله له اوس ما بوزي. یو سړی د رسول په قتل پسې راوتلی دی، یو زنانې ورباندې محنت وکړي، یو خورکۍ یو زنانې ورباندې محنت وکړي، د هغه محنت او د زنانې استقامت په وجه باندې عمر چې د محمد رسول الله په قتل پسې راوتلی و رالی د محمد رسول الله په پښو کې پرېوتې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یو سړی چې د پیغمبر په قتل پسې راوتلی دی، یو زنانې دومره محنت ورباندې وکړي چې هغه یې راوستې د رسول الله په پښو کې پرېست، اسلام ته یې راوستي. په دې وجه عزیزانو په زنانو باندې باید موږ محنت وکړو، په دې زنانو باندې باید دین زده کړو. که نو په الله مې دې قسم وي دغه زموږ مندې او خوندې، دا زموږ ورېندارګانې، دا زموږ لوڼې، دا زموږ زنانې او بچانې په میدان محشر به د الله په حضور کې د خپل پلار، د خپلې مور، د خپلې خور، د خپل ورور، د خپل سرپرست شکایت به په میدان محشر الله ته کوي. ای الله دا مې پلار ولو د ډوډۍ پخېدل خو راسه غوښتل لیکن کله ما څه د لمانځه پوښتنه نه ده کړې. ای الله دا مې مور وله زه د دې لور ولمه د ډوډۍ په پخلي باندې راته غوسه کوله، د سالن په طریقه باندې غلط پخېدو باندې غوسه کوله. الله د لمانځه، د قرآن، د تلاوت، د ذکر، د آخرت په باره کې زما کله پوښتنه هم نه ده کړې. الله که نن زما په اعمالو کې کمی ده زه جهنم ته روان یم نو یوازې به زه نه ځم، زما سرپرست، زما پلار، زما مور، زما ورور، زما خاوند ذمهواره دی چې زه د دې نه څه ناولده ساتلی یم. الله د دوی جرم هم را سره شریک دی، الله د دوی په وجه باندې زما اختیار د دوی ولو. الله رب العالمین اول د دوی څه پوښتنه وکړه په دې نجلۍ دی، په دې زنانه دی، ولې الله نه دی پیژندلی. په دې وجه عزیزانو د زنانې په دین اسلام کې ډېر غټ بلند او بالا مقام دی. الله رب العالمین د دوی په وجه باندې دین اسلام هغه آبادی، بشرطې کې زنانه په دین خبره سي، زنانه په اسلام خبره سي، زنانه با حیا سي. یو طرف ته د شیطان حملې دي په انسان باندې، په زنانه باندې، دویم طرف زموږ موبایلان دي او ټیویان دي او کیبلان دي. الله د پاره زنانو ته غټ موبایل مه ورکوئ، دا د فتنو او فساداتو جړ دی. الله د پاره خپل کورونه د ټي وي څخه پاک، کم کور ته چې ټي وي رالی هلته په دې پوه سه چې د شیطان نمایندګان په کور کې کښېنستل، د ایمان ډاکوګان او غله دې په کور کې راوستل، د حیا او پردې نظام دې برباد کړي. په دې وجه باندې د خپل کور زموږ د خپل بچانو، د خپل لوڼو، د زنانو د دین فکر وکړو. که نه په الله مې دې قسم په میدان محشر به دا غز ما او ستا بیبي، دا غز ما او ستا زنانه، لوڼې او خوندې، دا به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې به شکایت کوي. ای الله که نن زما په اعمالو کې کمی ده، نن زه جهنم ته ځم، الله یا الله دا زما پلارو، دا زما مور و دا زما مشرو، دوی زه په دین باندې نه یم خبره کړې. د میدان محشر په مخ کې به د الله په حضور کې به لا جواب وي. او الحمدلله موږ ته معلومه ده، زه په الکوانو ته هم سبقان وایم، نجونو ته هم وایم. څومره د منلو ماده چې په زنانو کې ده د دین رغبت، په نارینهو کې نسته. یو زنانه راله، اوس د ډېرو زنانو به دا خیال وي چې دا ثوابونه خو نو دا نیک عملونه خو ټول نارینه وکړل، لکه په تېره جمعه کې موږ دا وویل. یو زنانه
هغه د نبی علیه السلام مجلس له راله. رسول الله ته څه وایي؟ و یا رسول الله دا زموږ څه ګناه ده چې الله زنانې پیدا کړي؟ نبی علیه السلام ورته وویل هېڅ ګناه نه ده. وایي نارینه په جهاد کې شریکېږي، جهاد ثواب ګټي، د جمعې لمانځه له ځي د جمعې ثواب ګټي، جنازې له ځي هغه اجر و ثواب ګټي، او ډېر نور عبادتونه دي چې نارینه یې کوي، موږ زنانې په کور کې ناست. پیغمبر علیه السلام صحابو ته مخ راواړوي، ول دا زنانې څه بهترین سوال به بل چا کړي؟ نبی علیه السلام دې زنانو ته وویل ول زنانې کومو زنانو چې ته راستولې ټولو ته ووایه زنانې چې د کور په پرده کې په یو کونه کې کونج کې لمونځ کوي دا د صلات اللیل د تهجد برابر ده، دا د جهاد د مجاهد برابر ده. زنانه چې با پرده په خپل کور کې زندگی کوي دا د مجاهد او د پیردار د جهاد په میدان کې د کافرانو سره چې جنګیږي د هغه برابر ده. او د نارینه په اعمالو په ټولو کې تاسې ور شریک یاست. روزه تا نیولې د ثواب یې زنانې ته رسیږي، روزه مات دا تیاروي. د جمعې لمانځه له زه ورته راغلي دا کپړې چې مې اغوستي دي دا خو موږ خپله نه دي مینځلي، خو موږ څوک شته چې دا کپړې ما خپله مینځلي زه هم نه به. نو دا څومره عبادات چې موږ دلته کوو په اختر لمونځ دی، د جمعې لمونځ دی، په دې کې د زنانو حصه ده، هغو خپل حقوق ادا کړي دي. موږ ذمهداري دا ده چې په دین باندې خبر کړو، دین په زده کړو، د دین ماحول ورته جوړ کړو، د دین ماحول ته یې واستو. الله رب العالمین دې زموږ ستاسې زنانې په دین باندې آباد کړي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسې زنانې د صحابیاتو د ازواج مطهراتو په نقش قدم باندې د تک کولو توفیق نصیب کړي. الله دې د شیطانانو د دنیا د ټیوي او موبایلانو د دې بې حیا نظام سره الله زموږ خوندې مندې حفاظت وفرمایي.